مذهبي بنسټپالنه یا ریلیجیس فونډامنټالیزم په نړۍ کې ټول غټ عقیدوي سیسټمونه منونکي لري. څوک چې خپله عقیده لري څو د دوی ورځنی ژوند او نظریات په کلکه سره اداره کړي او ځینو وختو کې یې تاوتریخوالي ته هم هڅوي. مذهبي بنسټپالنه د یو کس یا ډیرو کسانو هغه عقیدوي تړون ته وایي چې د یو سپیڅلي مشر، پیغمبر او یا د خدای د سپیڅلي کتاب یا تعلیماتو په مطابق په مطلق واک یقین لري. یا د مذهب یوه بیلګه په تیره بیا اسلام یا پروټسټنټ عیسویت چې سخته عقیده ساتي او د مقدسو کتابونو ټکي په ټکي معنا کاروي. بنسټپال په دې باور دي چې د دوی دین د انتقاد څخه بالا یا خلاص دی او باید په نورو په زور ومنل شي. منطقي تشریحات او ساینسي شواهد په دې عقیدوي سیسټمونو کې هیڅ ځای نه لري. د بنسټپالو لپاره مذهب د دوی د ژوند هره ساحه اداره کوي او دوی هڅه کوي چې ټوله ټولنه په خپل عقیدوي سیسټم کې ورګډه کړي، که د زور د لارې ولې نه وي. د عصري مذهبي بنسټپالنې لومړۍ مفکورې. د عصري مذهبي بنسټپالنې مفهوم یا مفکوره د فونډامنټلز د چاپ کېدو سره پیل شوه. دا د کتابونو یوه لړۍ وه چې د 1909 تر 1920 پورې چاپ شول، چې پکې د عیسایانو غوښتل شوي وو چې د عیسوي تعلیماتو لاندې ژوند تیر کړي. د بنسټپالو اصطلاح ډیره زر د پروټسټنټ عیسایانو په یوې برخې پورې وتړل شوه، کومو چې د عصري ژوند په ضد باغیانه طرز عمل خپل کړو. په راتلونکو کلونو کې دا اصطلاح د نړۍ په هر مذهب کې تر ټولو د سختو منونکو سره وتړل شوه. بنسټپاله په ټوله نړۍ کې، یعنی بنسټپالنه په ټوله نړۍ کې. د نړۍ ډیری مذهبونه د بنسټپالو عناصرو سره تړاو لري. د مسیحیانو بنسټپال چې د مقدس بایبل په خبرو کلک باور لري د مسیحي نړۍ په هر ځای کې موندل کیږي. د 20مې پیړۍ په لومړۍ برخه کې مسیحیان بنسټپال لکه د متحده ایالاتو په څیر د چارلز ډاروین د ارتقا نظر په ضد احتجاجونه وکړل او د شرابو د خرڅلاو په ضد یې غورځنګ کې یې د مقاومت ملاتړ وکړو. اوس مهال د مسیحیانو بنسټپالو یوه برخه عقیده یعنی پریمیلینیل اسکاټالوجي لري او باور لري چې عیسی به ټول غیر مذهبه ته ماتې ورکوي. یعنی د دې عقیدې لاندې عیسی مسیح به بیرته دنیا ته راځي او د عیسایت په ضد چې څومره غیر مذهبه دي هغو ته به دی ماتې ورکوي، شکست به ورکوي. داسې عقیده مسلمانان هم لري. په اسرائیل کې یهودي بنسټپال خورا زیات شتون لري، چېرته چې دوی دوامداره هڅه کوي چې سوچه یهودي کلتور په ځای کړي او حالاچه د یهودیانو مذهبي قانون د ژوند په هر ډګر کې عملي کړي. اسلام د مذهب په توګه د بنسټپالو ډک دی. اسلامي بنسټپالان د قرآن کریم او حدیثو په لفظي یعنی ټکي په ټکي په تفسیر باور لري او هڅه کوي چې د شریعت قانون د ژوند په هر ډګر کې عملي کړي. ابن تیمیه لومړنیو اسلامي بنسټپالو څخه یو و
چې په 14مه پیړۍ کې یې د اسلامي علما په وړاندې د اصلاحاتو حرکت پیل کړو. د لبنان رفاعي صوفي سلسله یې وغندله او د یرغلګرو منګولو په ضد یې د جهاد د پیل اعلان وکړ. اسلامي بنسټپالنې په وروستیو کلونو کې وده وکړه او اوس مهال د نړۍ په ډیرو اسلامي هیوادونو کې د حقوقي سیستمونو لپاره د بنسټ په توګه شتون لري. ډیر اسلامي ترهګر سازمانونه لکه القاعده، بوکو حرم، طالبان او داعش بنسټپال خیالات لري او لویدیځ تمدن د بېدینو نظریاتو سمبول ګڼي او اسلامي روایات ته یو خطر د ابراهیمي مذهبونو په پرتله په هندو مذهب کې بنسټپالنه خورا ډیره کمه شوې ده، که څه هم په بشپړه توګه ورکه شوې نه ده. هندومت که څه هم د نړۍ یو لرغونی دین دی، خو کوم ځانګړی کتاب، پیغمبر او یو خدای ته لوی مقام نه ورکوي. هندومت د ګڼ شمېر پیچلیو عقیدو مجموعه ده چې ګڼ شمېر مقدس کتابونه لري لکه ویداس، بھگواد گیتا، اوپانیشاد او براماناس. له همدې کبله د دې مذهب نړیوال عقیدت یعنی د یونیورسیلیټي اف د هندو ریلیجن د ګوتې په شمېر بنسټپالو چلند له منځه وړي. د سیکانو د 1980 د لسیزې حرکت چې د هند د صدراعظمې اندرا ګاندي د وژنې شاهد و، معمولا د سیک بنسټپاله غورځنګ په توګه رنګول کیږي چې د یو خپلواکه سیک دولت د ترلاسه کولو هدف یې لرلو. د بودھ مت او جین مت په منونکو کې بنسټپاله ډیر لږه دي او ځکه چې دا مذهبونه د سولې او نه تاوتریخوالي په بنسټ ولاړ دي. د هر ډول تاوتریخوالي عملي کېدل د دغو مذهبونو د منونکو لخوا نه کیږي. په هر صورت په جاپان کې د نکارین بودھ مت فرقه یا ډله سوکا ګاکاهي نورې د بودھ مت ډلې نه مني او دا ډله کله ناکله د بنسټپالو په توګه نومول کیږي. د بنسټپالنې روانې اغیزې یعنی په اوس وخت کې د بنسټپالنې په ټولنه باندې یا په نړیوال سیاست باندې اغیزې. په نننۍ نړۍ کې سخت دریځه بنسټپاله د بدمرغۍ مسؤلیت لري او د ډیرو بېګناه خلکو ژوند اخلي. هغه ټولنه چې بنسټپاله عقاید لري د ژوند په وړاندې ور یا دروازه تړي او انسانان د لیونتوب تر حده رسوي. بنسټپالنه د نویو نظریو او ساینسي اصولو او د نړۍ په کچه د نظریاتو د تبادلې په وړاندې بندونه تړي. په داسې ټولنو کې د ښه او بد ترمنځ کرښه ایستل شوې وي او هیڅ ډول نویو تجربو ته اجازه نه ورکول کیږي. دا نه منلو حق له منځه تللی وي او اکثره هغه خلک چې په ورته ټولنه کې ژوند کوي که څه هم په پیل کې ایمان راوړونکي نه وي د منلو د عادت سره اموخته شي او که چیرې په ټولنه کې درناوی او حیثیت ته اړتیا لري دوی باید د بنسټپالو اصولو څخه مننه پیل کړي او یا د عقیدې سره لږ تر لږه خپل ارتباط وښایي. لکه څنګه چې بنسټپال د نورو غږ ته غوږ نه نیسي نو نور هم ممکن دوی ته ډیر د اورېدو وخت ونه لري. دا رویه او احساسات د نورو په وړاندې تاوتریخوالی پیدا کوي او ډیری وخت د شخړې لامل ګرځي. بنسټپالنه ډیری وختونه د منونکو لخوا ځکه کارول کیږي چې د دوی عقیدوي سیستمونه او دودونه د عصري بدلونونو د لارې د منځه ځي او دوی یره لري او د هغې مخنیوی کوي. خو په دې عمل کې دوی د عقیدو
په حصار یا کلا کې داسې بند شي چې نشي کولای چې د ذهني کړکېچ نه پرته د تاوتریخوالي او آخو ډب څخه راووځي. مننه. خان شهید لایبرري یوټیوب چینل سره د پاتې کېدو.